چې کله د چا اول اولاد لور وسی، یعنی چې کله اول لور پیدا سي او په دې باندې هغه کس هم زړه خوشحاله کي، دغه زنانه د دې بچي مور هم په دې باندې خوشحاله وي، دغه شرط نو د اسمانه څخه یو فرشته راسي، هغه پر دې مور باندې او د دې پر دغه بچي باندې د خپل وزرونه خواره کي او وایي چې ای زنانې ته هم کمزورې، دا کم بچي چې تا پیدا کړی تا راوړی دا هم کمزورې ده. تاسو دواړو باندې چې کم څوک خرڅوي، کم څوک پر تاسو دواړو باندې خرڅ کوي، الله د هغه ملګری دی، الله د هغه ساتي دی، الله د هغه دوست دی. دا لوړه نه دی هېڅکله پر دې خپل زړه باندې بوج مه بولئ. ای د دې لوړو د وجې به الله تاسې ته رزق درکوي، د دې لوړو خرڅ پر خپل ځان باندې بوج مه بولئ. قسم بالله چې د دې د وجې تاسو ته الله رزق درکوي. دا پیسې چې تاسې ګټئ دا د خپل ځان کمال مه بولئ، دا ستاسو د لوړو رزق الله تاسې ته درکوي.